ویسټ انډیز په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې هم افغان لوبډله ماته کړه. دا چې د افغان لوبډلې د ماتې علت څه شی دی، ویډیو را سره طرفه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. افغان توپوهونکي په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې هم ناکامه شول او ویسټ انډیز د 10 منډو په توپیر افغان لوبډله ماته کړه. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 3 شل اوریزو لوبو لومړۍ لوبه د هند د لکنو ښار په ایکانا لوبغالي کې ترسره کیږي چې د لوبې په پیل کې پچه افغان لوبډلمشر راشد خان وګټله او لومړی د ویسټ انډیز لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. برینډن کینګ ایون لیوس توپوهنې ته راووتل او مجیب الرحمن لومړي اور توپ اچونې ته راغی چې د لومړي اور په څلورم توپ یې د برینډن کینګ ویکټه ترلاسه کړه او هغه یې له میدان څخه بهر کړ. تر هغه وروسته ایون لیوس او شیمرون هیټ مایر په زړه پورې توپوهنه پیل کړه او دواړه په ګډه د 8 منډو ملګرتیا وکړه چې د ویسټ انډیز په مجموعي 9 منډو هیټ مایر د راشد خان په توپ د ویکټو تر شا ولاړ رحمان الله ګربز ته کیچ ورکړ او د 20 منډو ترلاسه کولو وروسته له میدان څخه ووت. ایون لیوس په زړه پورې توپوهنه ترسره کړه چې شپږیزې او څلوریزې ووهلې او په 40 توپونو یې 8 منډې وکړې او د ګلبدین نایب په توپ یې د شاټ وهلو هڅه وکړه چې محمد نبي اساخیل کیچ کړ او له میدان څخه یې بهر کړ. په نورو لوبغاړو کې کیورن پولارد 32 ناسوځېدلې او دینش رامدین 20 ناسوځېدلې منډې ترلاسه کړې. ویسټ انډیز په ټاکلو شل اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 140 منډې وکړې چې افغانستان ته یو د 115 منډو هدف وټاکه. د افغانستان له لوري ګلبدین نایب 2، نوین الحق، راشد خان او مجیب الرحمن یو ویکټه ترلاسه کړه. د افغانستان له لوري د 115 منډو د هدف د تعقیب لپاره حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز توپوهنې ته راووتل، خو ګربز چې لومړی توپ ته مخامخ شو خپل ویکټ یې له لاسه ورکړه. همداراز ابراهیم ځدران هم په توپوهنه کې ناکامه شو او یوازې 2 منډو ترلاسه کولو وروسته خپل ویکټ له لاسه ورکړه. حضرت الله زازی 23، اصغر افغان 25 او نجیب الله ځدران 20 منډې ترلاسه کړې، خو محمد نبي ګلبدین نایب او راشد خان یو او نوین الحق 5 منډې وکړې. همداراز مجیب الرحمن 5 او فرید ملک په 40 منډو ناسوځېدلې پاتې شو. افغانستان په ټاکلو شل اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې او په 10 منډې له ویسټ انډیز څخه په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. د ویسټ انډیز لپاره کریس ویلیمز 3 لوبغاړي، کیرن پولارد او هاید والش 2 لوبغاړي وسوځول. د افغانستان لپاره ابراهیم ځدران او د ویسټ انډیز لپاره برینډن کینګ نن خپلې لومړۍ نړیوالې شل اوریزې لوبې ترسره کړې. یادولو وړ ده چې ویسټ انډیز د 3 ورځنیو لوبو په لوبډلۍ کې هم افغانستان ته وایټ واش ماته ورکړې وه. دواړه لوبډلې به 2 شل اوریزه لوبه د نومبر په 14 نیټه ترسره کړي. ګرانو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه.